محترم امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دا معاویہ بن حکم السلمی یو معاویہ بن ابو سفیان دا چې دا د اسلام خلفاو کې کاتبین وحی کې ده خدا بل معاویہ دا معاویہ بن حکم السلمی دا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نوې مسلمان شوی دا ابتدائی دور د اسلام دا د اسلام دی پورا مسائلو نه ډیرو مسائلو نه واقفم نوې مسلمانو د جمع حالت دا امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی صلی الله علیه وسلم د جمع امام دا مقتدیان صحابه کرام دی دا معاویہ بن حکم رضی اللہ خپل حال بیانوی چې مونږ په دې جمع کې داسې ولاړو اذا عطس رجل من القوم په دې خلکو کې صحابهو کې چا پرنجه وکړل نو معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ په دې مانزه دوران کې وته وی چې يرحمک الله زکه دې خو نو راغله او اسلام ته دومره اوریدلی و چې څوک یو مسلمان پرنجه وکي او دې بیا الحمدلله مو یی نو دې مسلمان په مونږ باندې بیا حق جوړ شو دا د مسلمان په 5 حقونو کې بیا شمار ده چې دې مسلمان ته به مونږ جواب ورکوو چې يرحمک الله معنا دا چې الله دې پتا باندې رحم وکړي خو معاویہ بن حکم ته دا اندازه نه و چې په مانځ کې خو جواب نه کوي دغه پته نه وي نو چا پرنجه وکړو د په مانځ کې جواب ورکړ چې يرحمک الله د خپل حال بیانوي فرمانی القوم بابصارهم خلقو ز په نظرونو باندې وشتلم معنا دا چې ما ته ډیر بد قتل 13 قتل راته په مانځ کې وکړو مقصد دا و چې په مانځ کې اوسو جواب نه کیږي نو دا صحابی فرمایي چې ما ته خلکو بد وکړل نو ما ته خبریم شروع کړل په مانځ کې خبرې شروع د عربو عادتي خیران چې وا سکل امیاه تاسو باندې د میندې بری شي تاسو د میندې ورکی ما شانکم تنظرون الیا څنګه مجنه چې ما ته بد ګوره معاویہ بن حکم رضی الله په مانځ کې دا خبرې وکړه اوس دې خو دې نه پوه نه ده نو خلکو څوکړلو معاویہ بن حکم رضی الله فرمایي یضربون بأیدیهم علی افخارهم دا پتونان په مانځ کې ټپول شروع نو معاویہ بن حکم رضی الله فرمایي چې ما ته پته ولګی دا چې دا خلک ما چوپ کول غواړي نو ولکن سکاتو زه چوپ شوم او بس مونږ مداغه شروع کړل چې کله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځو سلام وګرځاو معاویہ بن حکم رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اخلاق بیانوي ځکه ورونو د مسلې بیانولو سره د اخلاقو ډیر زیات ضرورت وي کله کله د داعی اخلاق چې د په خلکو باندې داسې یره د خلک د سړی په باندې خپل روب جماول غواړي داسې په موږ باندې خپل اوچتواله راوستل غواړي یا بل څه داسې مقصد اول معاویہ رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیانوي نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کړو فبأبي هو وامي معاویہ رضی الله فرمایي امام مور او پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان شي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده کداس معلم داس استاد ما نه لیدل لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخ کې لیدل او نه بیا چرته ولید لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه استادی کړی دا کومه معلمی کړی دا تربیت کړی دا څه تربیت کولګه مانو او بیا څه فرمایي فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قسم بالله ما خو کار نو کړی خو قسم بالله نبی رسول الله نو زه اورټلم چې تا ته دې پته نشته ته اوس پورې په دې باندې پوه نشو
نا والله ما قهرني ولا ضربني، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا شتمني او نه ما ته بد رده وي. ځکه اکثر استادان داسې وي چې یا شاګرد ته غوسه وکړي یا شاګرد ته سزا ورکړي او یا شاګرد ته بد رده وي. نا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما مور او پلار قربان شي. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. یو کارم رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره دا مسله راته بیان کړله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ماویا دا خو مونږ دا دغه د خلکو خبره جایز نه دي، دا د الله سره کلام دا. ان هي الا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. مونږ سره جوړ دا تسبیح دا د الله پاکي بیانول، والتکبیر د الله لوی بیانول، وقراءة القرآن مونږ د قرآن تلاوت نه جوړ. دې کې یو خبره یاد اوساتو چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره مانځه کې مونږ دعاګانې وکړو، نبی صلی الله علیه وسلم دعا نه ویل او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ دغه صلات تسبیح او تکبیر او قرات د قرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درود دا نه دا ویل. دا څه مطلب دا مونږ د یو خبره په دې باندې دی پویو چې ټول دین ګوره په یو حدیث کې نه یو بیان، ټول مونږ په یو حدیث کې نه یو بیان، نه مونږ به یو حدیث نه راغلی، میم به بل ځای نه راغلی. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ جوړېږي دا نه چې په یو حدیث کې راځي دې حدیث کې رفع الیدین نشته نو بس رفع الیدین کټ شو. نه کله دین مونږ چې دا د مختلفو روایتو د هغې مجموعه ده نو بیا به ترې مونږ جوړېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انما هي التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن. نو نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ګوره مونږ دغه شی معاویه رضی الله فرمایي چې ما ورته یا رسول الله انی حدیث عهد بجاهلیه. اے د الله رسول سلام مونږ خو د جاهلیت نه اوس نوي راغلي یو ګره نوي مسلمانان شوي یو. فلا فقد جاء الله بالاسلام. الله اسلام راوسته ځکه اسلام هغه جاهلیت د خلاف متضاد ده. جاهلیت یو شی ده، اسلام بل شی ده. جاهلیت تیاری دي او توحید او سنت دین اسلام دا رڼا ده. نو مونږ الله اوس دغه تیارونه د جاهلیتونو نه راوښتو. خو یو دوه مسلې تپوس ته معاویه رضی الله وکړه. اولنۍ مسله کومه ده؟ یا رسول الله ان منا رجالا یتون الکهان. رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته راغلی وو خو په مونږ کې بعضې خلک داسې دي چې هغه کاهنانو ته ځي، عرافانو ته ځي، ترویتیانو ته ځي، پالګرو ته ځي. دا قسمت چې هغه ته لاس ته وښایه چې لکیر څه وي او قسمت کې د څه شی دی او څه شی پکې پراته دی، دولت پکې شته او فلانکی شی پکې شته. نو یا رسول الله زمونږ کې داسې خلک دی یاتون الکهان کاهنانو ته ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تاتهم تمور. ګوره دې کې یو ادب ده چې نبی صلی الله علیه وسلم معاویه رضی الله نوم وانه خوسته. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلانکی کاهنانو ته دی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلانکی کاهنانو ته دی. کاهن هغه د غیب خبره دا مونږ پاږي چې نجومیان وته وي، پالګری وته وي، قسمت معلومونکي د غیب خبره ویونکي دا ټول کاهن او عراف وته ویل. نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه دا نومونه وانه غوښتل ځکه په نوم اخستلو کې فائدہ نشته ده. د نوم اخستلو کې ضرور هغه به د چا دل ازاري کېږي او مقصد د مسلې نه د چا زړه ازارول نه وي بلکې مقصد دا ده چې خلک په مسلې باندې پوه شي. نو هغه هم ځان پوهوله نومونه نه اخلي فلان کوي نو فلان نه خلق د کاهنانو ته دی یا رسول الله او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا تپوس نه کوي چې خطای ما ته وخی دا څوک دي او دا کله دی او چیرته دی کوم وخت نه. نبی صلی الله علیه وسلم مسله بیان کا معاویه لا تاتهم تکاهنانو ته پالګرو ته دوت مزا کله کله دا خلی معلومه ویرا فلان کی ځای چې دا یرا دا شی سره دا او پلان کای شی سره دا او غل معلومیږي دا کاهنان دوی ته مور دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي. دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر په اول مقصد نور کاهن ته ترویتی ته پالګری ته چې څوک لاړ نبی صلی الله علیه وسلم داغه سخت بدی بیان کړی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم جو حدیث کې مسلم کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاع عرافا څوک چې عراف
پایلګری قسمت معلومون کی نجومی تلاړل رسول الله فرمای لم تقبل له صلاه 40 ليله صلویخ شپه دغه مون نه قبلې یہ سړی لاړ یاره پلان کیدای کدا یاره جیدا سے قسمت معلومه وي دستور حال بیانوي نبی هم فرمای چې څوک دې تراغل کده ناری نه دا او کزنه نه دا لم تقبل له صلاه 40 ليله صلویخ شپه د انسان مون نه قبلېږي او یو روایت کې دی یوما صلویخ ریز د انسان مون الله نه قبلېږي بل روایت امام احمد رحمه الله کې دی نبی هم فرمایي من اتا کاهنا او عرافا سوچ د عراف کاهن ترویتی تراغلل او فصدقه بما يقول چې دا دای څه وی چې را دا هفته به داسې تیری مخکې به د اخبارونو سره به هفتوار رسالے راتلی باغوی کے باقاعدہ یو ځان ته دا غو یہ ہفتہ کیسا رہے گا دا ہفتہ به څنګه تیری اول نه باغ باندې نبی هم فرمایي چې څوک راغل او د دې تصدیق وکړل فقد کفر بما نزل على محمد چې په محمد صلی کوم دین نازل شوی په باندې دې سړي کفر وکړ انکار وکړل ځکه د ستوري سره د انسان حالتونه یې ته وګوره د ما برج کوم یو برج دا خو کفر دا په اسلام کې کفر دا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې باران شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته معلومه ده چې تاسو رب څه وې تاسو رب وې چې باز خلکو په ما ایمان راوړو په ستورو باندې کفر وکړه او باز خلکو په ستورو ایمان راوړو په ما باندې کفر وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا دا وې چې مترنا بنو ان کذا وکذا یاره د فلان کی ستوري د وجه نه باران شو یا د په شکال له وجه نه باران وشو نو د پاغه ایمان راوړو په الله کفر وکړه او چا چې داوي چې مترنا بفضل الله ورحمته باران نه کېږي نه د موسم د وجه نه کېږي نه د ستورو د وجه نه کېږي بلکې باران ویني کېږي بفضل الله ورحمته چې الله خپل رحم او فضل وکړي دی وجه نه باران کېږي د په الله ایمان راوړو ارسل انکار نورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فلا تعتهم ما ویا چې تدلانش دویمه خبر داو کا یا رسول الله من رجال ممکن بعض خلق داسې دي یتطیرون چې هغوی بدفالی نسی تطیر ویل شي بدشګونی بدفالی نیول 50 سره 85 سره په یو وخت سره سپیرواله نیول دا تطیر ویل شي نبی هم فرمایي ذاک شیء یجدونه فی صدورهم دا د خلکو په دې سینو کې په زړونو کې اسې یو شی ده فلا یسدنهم ناچ یو کار د پیښي یو کار کوي نو دی وشي د وجه نه ماغ کېږي چېرې دی وجه نه به دا کار پرې نه دا کار به نه کوي تطیر به نه کوي بلکې یو حدیث د جامع صغیر کې دا روایت ده چې نبی هم فرمایي من ردته الطیرة عن حاجته یو سړی تطیر او بدپالی دی وشینه منع کړل نو فقط اشرک دی سړي شرک وکړل یو کار کوي دا مونږ تاسو په اوریدل چېرې د شپې په حالت کې دي نو سوې مخې ته تیر شنو فورا سفر پرې چېرې دا مونږ ته وسوې لاړه دا اوس مونږ سپیر کېږو څوک به انسانانو سره بدفعل نشي یاره دا فلان کوي سړی چې ووینم بیا به ټوله ورځ خراب نو که ته سبا چا وښودلې بعض خلک پرنګونو سره بدفعلی نشي چېرې دا پلان کې رنګ چې د دامون پورې خنډ راغلی سپین رنګ بعض خلکو پورې خنډ وی راغلی یاره چې بیا مونږ مړه کېږو کفن را اچولی شي الله چې رسول فرمایي د ټولو نه بهترین رنګ چې دا هغه سپین رنګ جایز ټول دي خړ او شین هر رنګ جایز ده ګناه په چا کې نشته خو بهترین رنګ سپین ده ګنه آپ د خلکو باندې من بعض خلکو بازار پسې یو زمانہ لکه د هغې نه ورونو دا مونږ په کومه میاشت کې یو دې ته د سفر میاشت وایي سفر په عربی کې خالی ته ویل شي دې کې به ډېرو خلکو الحمدلله اوس خو الله رڼا ډېره راوسته خو په هندوستان کې به 14 سورې دي خلکو روزانه د چڼو خیرات کول څو جنه چې دې د 14 سورې ډېرې سپېرې دي دا سفر میاشت ده دا ډېره سپېره میاشت ده ها الله چې ورونو دا د اسلام عقیده نه ده دا د توحید عقیده نه ده چې مونږ یو شي ته نسبت وکړو او هغې سره بدفعلي ونسو
نبی صلی الله فرمایي لا عدوى ولا سفر، بیماری لګېدل متعد کېدل لا هیڅ نه دي، ولا سفر د سفر هیڅ حقیقت نشته. چا به بیا نکاحونه نه کولو، چېرې دې میاشت کې به نکاح نه کوي، نور ډېر بدعت پدې کېږي. د سفر په د اخیری چهارشنبې باندې و تاسو ډېرو خلکو ته به یاد وي دا چورۍ به کېدل، یاره جي دا ډېر ښه کار ده، ډېر ثواب کار ده. حال دا ده چې دا نمبر 1 بدعت ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه هیڅ نقل نشته بدی چېرې دا نبی صلی الله علیه وسلم یا صحابه یا بل یو ائمه مجتهدین علما او محدثینو کې چا ویلي وي چېرې دا سفر په اخیری چهارشنبې باندې شروع کړي نو ډېر ثواب دا به خلکو کوله او دا به یو ثواب ګڼل شو. او کېدای شي اوس هم داسې خلک وي چې اوس هم داسې کوي دا د جاهلیت هغه رسم. نو دا تطیر یا میاشت پیرا ګڼل ورونو دا د مسلمانۍ عقیده د توحید عقیده سره برابر ده نه ده، بلکې دا د کفارو عادت و. دا کوم دوه آیتونه چې ما تلاوت کړلو بدفعلي نیول دا د کافرو کارو، خاص کرکې په نیکانو خلکو. سورۃ اعراف کې الله رب العالمین فرمایي فاذا جاءتهم الحسنه، د موسی علیہ السلام قوم کله به هغوی ته یو ښه حالت راغله، خوشحالي به راغله، نو قالوا لنا هذه، وی به چې دا خو د مونږ حق ده، ځکه مونږ هوښیار یو، مونږ تکړه یو، مونږ قابل یو، مونږ عقلمند یو، دا د مونږ حق ده چې مونږ د داسې نعمتونه مونږ ته راوړي. دا لنا هذه، دا د مونږ حق ده. وان تصبهم سیئه، که یو تکلیف کړاو پریشانی به راغله یطیر بموسی ومن معه، موسی علیہ السلام د هغه په ملګرو به بدفعلي نیوله، چېرې دا د دوی د وجه نه مونږ سپېره شو، یاره جي دا فلانکي چې راغللو یاره اوس بارانونه هم په مونږ باندې نه کېږي. الله څه فرمایي الا انما طائرهم عند الله، دا بدفعلي بخیري دا د دوی د الله د طرف نه مقرر دی، دوی د بد اعمالو د وجه نه. ولكن اکثرهم لا يعلمون، ډېر خلک پوهېږي نه، نو د شي نسبت بیا خلکو ته کوي، الله ته خپل تقدیر ته خپل اعمالو ته نسبت نه کوي، دا خو د عملونه. سوره یاسین کې الله دې واقعا ذکر کړی، درې انبیا علیهم السلام یو قوم ته الله راولو، چې راغلو نو قوم څه وی قالوا انا تطیرنا بکم، خو تاسو د وجه نه سپېره شول. هغوی ته دمکی ورکړه لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، ګوره که تاسو منې نه شولو نو موږ د طرف نه به درناک عذاب در ورسي. هغوی څه جواب قالوا طائرکم معکم، دا سپېرواله ده د تاسو د وجه نه، نه یوه ورځ سپېره ده، نه یوه میاشت سپېره ده، نه یو ساعت، نه یو ځای سپېره ده، نه یو شغل، نه سپېروالی چې وي دا د انسان خپل عقیده خپل بد عمل دا د هغه د وجه نه نیکبخته کېږي مصبر کېږي. طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، خو چې تاسو ته څوک ذکر کوي، تاسو ته د خیر دعوت در کوي، نو تاسو هغوی ته بیا سپېره وي، خو تاسو قوم یو د حد نه تېرېدونکي. نورونو بدفعلي نیول په دې میاشت کې یا د سپېره ګڼل دا د اسلام د اصولو نه منافي ده، دا د اسلام اصول نه دي، بلکې ځان د لوی خیر نه محرومه کول دي. نبی صلی الله علیه وسلم یو کراتو فرمایل د خپل امت ذکر وکړه د ډیروالي، بیا وفرمایل د دې امت سره به او یا زره خلق جنت ته ځي بغیر حساب ولا عذاب، چې نه هغوی سره الله حساب کوي او نه عذاب ورکوي. صحابه په دې کې په بحث یره دا به کوم خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا څلور قسمه خلک دي، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دا هغه خلک به جنت ته الله به حساب بوزي بغیر عذاب، چې لا يرقون نه دمونه اچوي، ولا يسترقون او نه د چا نه دم طلب کوي، ولا يتطيرون نه په څه باندې بدفعلۍ او سپېروالی ګڼي، وعلى ربهم يتوكلون او په خپل رب باندې توکل کوي. دا خلک به الله رب العالمین بغیر حسابه بغیر عذابه الله جنت ته بوزي.